په دغو مراسمو کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې پرځای شول او په هغو کې قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهاند عبدالسلام عظیمي هم حضور درلود. د سترې محکمې د عالي شورا نویو غړو دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خوا د وفادارۍ لوړه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. به نام خداوند بزرگ جل جلاله. سوگند یاد می کنم. سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام نصوص قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تأمین نموده وظیفه قضا را با کمال امانت صداقت و بی‌طرفی اجرا نمایم و من الله توفیق. مبارک موسی. سلامت. د لوړې د مراسمو له پرځای کېدو وروسته د هېواد جمهور رئیس د سترې محکمې د عالي شورا نویو غړو ته مبارکي وویله او هغوی ته د افغانستان خلکو ته د خدمت په لاره کې د بریالیتوب هیله وکړه.